سلامونه جوړ په خیر، هیله ده څه ښه وئ، په خیر وئ. په یوې بلې ویډیو کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. نن په یوې بلې مهمه موضوع خبره کوو او ستاسو پام ورته د ویډیو تر کتلو پورې رااړوو. تر ټولو اړینه خبره ستاسو لپاره په لومړي سر کې دا ده چې تاسو حقیقتونه ومنئ، یعنی تاسو دا ومنئ چې تاسو واقعا هم په سختو شرایطو کې یاست او د دې شرایطو څخه د وتلو په هڅه کې هم یاست. ویل اسانه دي، خو د دې خبرې منل چې تاسو ریښتیا هم په کږلېچو او کړېدلو ورځو کې راګیر یاست ستاسو د سختو او ناخوالو وروستی پړاو دی. د دا ډول شرایطو څخه د وتلو لپاره که چیرې تاسو د یو ارواپو او یا هم هر هغه څوک چې د سختو ورځو څخه تیر شوي وي مراجعه وکړئ، ستاسو لپاره به ډېر ګټور وي. ځان ته وخت ورکړئ چې ټول غمونه او دردونه حس کړئ. مرګ هم داسې ځانګړی حق نه لري چې ستاسو غم او تشویش کولو ته حقوقي بڼه ورکړي، ولې خو د یو نږدې خپل ملګري، کورنۍ غړي او یا هم هر هغه څوک چې تاسو ته نږدې وي مرګ ستاسو د خفګان لامل کیږي. خو په داسې شرایطو کې ځان ته اجازه ورکړئ، غم وکړئ، خواشیني وکړئ، لیونتوب وکړئ چې چیغې ووهئ. د دې هر څه څخه وروسته په تاسو خپل ځان آرام احساس کړئ، درد به مو کم شي، خپل رښتینی ځواک به مو پیژندلی وي او بالاخره به تاسو خپل ټول ځان درک او حس کړی وي. خو په یاد ولرئ چې ستاسو د بریالیتوب سفر هم له همدې ځایه پیل کیږي او باید د خپل راتلونکي هر قدم په ډېر دقت سره واخلئ. په مرسته غوښتلو هیڅکله هم مه ډارېږئ. د ښاغلي راجرز په یو ټلیفوني په یوه ټلویزیوني ډرامه کې یوه صحنه ده چې راج د یوې خیمې پر درولو تقریبا یوه دقیقه زور وهي، خو خیمه ونسي درولی. وروسته وایي د دې خیمې د درولو لپاره د 2 ځوانانو اړتیا ده. ملګري ورته وایي چې د خیمې درولو صحنه به کامره کې نه راولو او یا به یې د سیریز د فلم کولو تر مخه ودرو. خو ښاغلي وایي چې نه، زه د دې څخه په ماشومانه دا زده کړي چې ځوانان او بالغ اشخاص هم مرستې ته اړتیا لري. ځوانان که هر څومره هم غښتلي او تکړه وي په ژوند اړتیا لري چې دې خبرې ته غوږ ونیسي او درک یې کړي چې دوی هم مرستې ته اړتیا پیدا کوي. غښتلی او تکړه اوسېدل دا معنا نه لري چې تاسو هیڅ مرستې ته اړتیا نه لرئ. که کله دا رښتیا د درک کولو وړ وي چې هر څه په یوازې ځان نه کیږي، په سختو ورځو کې د غښتلي او تکړه اوسېدلو لپاره دا درک کول خورا اړین دي چې ځینې ستونزې او کارونه ډېر درانه وي، په یوازې ځان نه ترسره کیږي. موږ او تاسو هر یو څه ګټور لرو چې د یو بل سره یې شریک کړو او د اړمنو لاسنیوی وکړو. نو راځئ چې دریغ یې ونه کړو. هر کله چې امکان ولري د اړمنو سره مرسته وکړئ. په سختو ورځو کې د اړمنو سره مرسته یوازې ستاسو د روح لپاره ګټور نه دی، بلکې دا یو تر ټولو غوره لاره ده چې غښتلی او تکړه اوسئ. په 2015 کال کې د ارواپوهنې د علم یوې اتحادیې په یوه څېړنه کې وموندل چې د کورنۍ، ملګرو او حتی د ناخپلوانو سره هم مرسته کول ستاسو د ورځنیو خستګیو او فشارونو پر کمولو زیات اغیز لري او ستاسو دماغي حالت ښه ساتي. هغه وخت چې تاسو د خپل ځان سره مرسته نشئ کولای، نو دا تقریبا ناممکنه ده چې تاسو د نورو سره مرسته وکړئ. مهمه نه ده چې تاسو به څومره اندازه مرسته کوئ، مهمه دا ده چې تاسو ځان د مرستې کولو وړ جوړ کړئ. ستاسو د مهربانۍ یوه کوچنۍ کړنه کیدای شي د بل ته انسان د ژوند لوری یو مثبت طرف ته تغییر کړي. په سختو ورځو کې هر هغه مثبته کړنه چې تاسو ته آرامتیا درکوي ترسره یې کړئ. مهمه نه ده چې څومره لویه او څومره وړه ده. د ژوند د هرې خوشحالۍ څخه خوند واخلئ. زه په خپل ژوند کې د خورا سختو کړاوونو څخه د تیریدو په حالت کې یم، خو ماته خوړل، تسلیمېدل، خپلې موخې نه څارل او د هغوی نه لاسته راوړل ناممکن دي. د دې هر څه څخه فقط زما مرګ ما در وباسلی سي. زما پلارجان تل یوه خبره راته کوي چې ژوند مختلف فصلونه او رنګونه لري او بریالی انسان هغه دی چې د خپل ژوند د هر فصل څخه یې خوند واخلي. زه هم ستاسو په څیر یو عادي انسان یم. هر هغه مثبته کړنه چې خوښي راکوي ترسره کوم یې. دا کړنې د هر چا لپاره مختلفې دي. ځینو ته شاید د بدني ښکلا، کلب ته تګ خوښي ورکوي، ځینو ته شاید مطالعه خوښي ورکوي، ځینو ته شاید د ملګرو سره لیدنه خوښي ورکوي، ځینو ته شاید د ماشومانو سره لوبې کول خوښي ورکوي او ځینو ته شاید نورې کړنې خوښي ورکړي.
ژوند چې په هر شیبه کې د خوښي وړاندیزونه درته وکړي صرف خوان تر واخلي او خپل نور ټول تشویشونه او دردونه مو شاته پرېږدئ. که چیرې تاسو خپل شاوخواته په یو مثبت نظر وګورئ زیاتی خوښي او خوشحالي به وګورئ. ستاسو اوښکې او دردونه تلپاتې نه دي. په ژوند کې هر څه موقتي دي. مثبت فکر وکړئ ترڅو مثبته پایله ترلاسه کړئ. د تیر څخه یې زده کړئ. په حاضر کې اوسئ او د راتلونکي لپاره چمتو اوسئ. تاسو که چیرې په کړېدلو او سختو ورځو کې د کوم ارواپوه سره لیدنه کړې وي دا خبره به یې خامخا درته کړې وي چې په حال کې وخت کې اوسېږئ او دا ډېره اړینه ده. ارواپوهان خپل هر ملاقات کوونکي ته دا مشوره ورکوي چې په حال وخت کې اوسېږئ ځکه په حاضر وخت کې اوسېدل ستاسو سره په سختو ورځو کې د غښتلي او تکړه جوړېدو کې خورا مرسته کوي. د تیر حالت څخه فقط درسونه زده کړئ او نور یې شاته پرېږدئ. د سبا لپاره ژوند مه کوئ. چمتو ورته اوسئ ولې خو تکیه پرې مه کوئ ځکه تر سبا ژوندي پاتېدل ژمنه سوې نه ده. تیر وخت تاسو ته درکول سوی وو راتلونکي وخت د دې لپاره درکول سوی دی چې یو پلان ورته جوړ کړئ چې یو پلان ورته تنظیم کړئ فکر ورته وکړئ او ژوند په حاضر وخت کې وکړئ.